د زکریالانو د فراغت په دې لمانځغونډه کې د لوګر د اطلاعات او کلتور برېښنا او پوهنتون د رئیسانو ترڅنګ د لوګر سیمه ییزو مسؤلینو د پوهنتون استادانو دیني عالمانو د زکریالانو د کورنیو غړو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د اطلاعات او کلتور رئیس له ننګرهار پوهنتون څخه فارغ شویو زکریالانو ته مبارکي وویله او د خپل هیواد دین او ټولنې خدمت ته یې راوبلل. په دې ټولو کې د انسان لپاره قوي سرمایه دغه عقل ده. که څوک له عقل نه کار واخلي نو هغه په دنیا کې د سرمایه‌دار، په دنیا کې عزیز، په دنیا کې غالب، په دنیا کې واقعدار انسان باندې دی. تاسو وګورئ چې په دنیا کې هغه چا چې له عقل نه کار واخیسته په ځمکه کې سپین نه درلودل، په ځمکه کې سره زر نه درلودل، خو نن د دنیا په سطحه باندې هماغه خلک اوچت قوم ده. د لوګر لوړو زده کړو مؤسسې رئیس هم ځوانان زده کړو ته وهڅول او د هیواد د بساینې او پرمختګ یوازینۍ لارې پوهه وګڼله. ولی با وجود این که ما و شما به ارزش علم میفهمیم، دین ما هم ارزش علم را بیش از هر دین دیگه برای ما تشریح میکنه و در دین ما هم علم جایگاه خیلی بلند داره. بل پلو فارغ شوي زکریالانو هیواد او ټولنې ته د خدمت کولو ژمنه وکړه او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د کاري زمینې د مساعدولو غوښتونکي شول. مسئولین خواهش ما است که در حیثیت محصلین باید توجه جدی داشته باشند. مسئولیتی که کدام مسئولیتی که به محصلین برمیخورد از طرف مسئولین البته باید در مورد مسئولیت خود توجه باید داشته باشند. ځوانان د خواهش همدار است دا وطن خلق ته ضرورت لري، وطن د علم کچه کې همدارنګه اقتصادي مشکلات هر رقم مشکلات لري او ځوانان دا مشکلات حلولی شي. که چیرې ځوانان ټول له هیواد څخه بهر لاړ شي نو وطن هم همداسې خراب پاتې کېږي او د بدولو کس بل څوک نه وي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار پوهنتون کې د لوګر ولایت څخه باندې 900 تنه زکریالان پر زده کړو بوخت دي او د دوی له ډلې 110 تنه یې سږ کال د لیسانس او ماسترۍ تر کچې له لوړو زده کړو فارغ شول.